دوستانو څنګه کولی شئ چې کونې جنکۍ وپېژنئ او د هغې سره دغه غلط کار ډېر په اسانه طریقه وکړئ. که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست یې نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشئ کتلی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کلی وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نښان هم ووایئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو نن سبا خو تاسو ته معلومه ده چې د هر انسان سره په لاس کې موبایل ده او په دغه موبایل کې بیا هر قسمه ویډیوګانې راځي چې انسان بیا په ځان کابو نشي راوستی او وایي چې د چا سره دغه غلط کار وکړي، خو دغه کسان نشي کولی چې چاته اظهار وکړي. دوستان نن سره په دې ویډیو کې شریکو چې کوم نجونې غلطي وي او څنګه یې وپېژنو. په کلیو کې اکثره داسې غلطي نجونې چې دغه غلطو کارونو ته یې زړه کېږي او غواړي چې څوک ورسره دغه غلط کار وکړي، نو هغه به اکثر په دیوالونو ودرېږي او هسې به په کڅو کې ولاړې وي او د هغو هلکانو سره به خولې ګړي څوک چې د هغې په رشته کې نه راځي. دوستانو دغه بلکل غلطي نجونې دغه تاسو بلکل د غلط کار اظهار کولی شئ او هغې هیڅکله دغې غلط نه انکار نه کوي. بل طرف ته که تاسو په بازار کې اوسئ نو بیا په بازار کې داسې نجونې راوځي چې د سودا په بهانه بازار کې ګرځي یا هغې په لاس کې یو څیز نیولی وي چې د هغې هیڅ قیمت نه وي او هغې دوکانونو ته ننوځي. په دغه طریقه باندې هغه ځان ته ګاګ پیدا کوي چې یو څیز چاته وښیي چې هغې ته یې نه اخلي، بیا ورته وایي ما سره دا غلط کار کوي نو هم زه کولی شم. په دغه طریقه باندې دغه نجونې خپل ځان ته ګاګ پیدا کوي او غلطو کارونو ته مخ کوي. تاسو د دې اشارو نه غلطي نجونې پېژندلی شئ چې په ښاریو او کلیو کې څنګه غلط کارونه کیږي او په دغه غلطو طریقو باندې دغه غلطي نجونې پیسې پیدا کوي. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي وي. دغسې نورو معلوماتو به ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړه. د الله په امان.